هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونو ته. نن شنبه د لړم لسمه نیټه ده چې د 2025 کال د نومبر له لومړۍ نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د تورخم عمري پنغالۍ د احتمالي کډوالو د راستنېدو لپاره چمتوالی نیولی. په پنجشیر کې 200 پراختیايي پروژې روانې دي. په کونړ کې زر بزګرانو ته د افغانۍ سرې میاشتې له لوري 25 میلیونه افغانۍ مرسته ورکړل شوه. او اماراتي او اروپایي استازو د افغانستان د وضعیت او سیمه ییز ثبات په اړه خبرې وکړې. اوس هم بشپړ خبرونه. د تورخم عمري پنغالۍ د احتمالي کډوالو د راستنېدو لپاره چمتوالی نیولی. په تورخم کې د عمري پنغالۍ مسؤل هاشم میوندوال وایي د تورخم دروازې د خلاصون او په احتمالي توګه د کډوالو پراخو څپو لپاره هر اړخیز چمتوالی نیولی. میوندوال ویلي چې دغه پنغالۍ د استوګنې خیمې، د روغتیايي خدمتونو څانګه، د اوبو او خوراکي توکو ترڅنګ نورې اسانتیاوې برابرې شوې دي. تورخم دروازه د پاکستان لخوا د شاوخوا 3 اونۍ راهیسې تړل شوې چې له امله د کرښې هغې غاړې ته ګڼ شمېر راستنېدونکي افغان کډوال د دروازې د خلاصون لپاره د انتظار شپې سبا کوي. په پنجشیر کې 200 پراختیايي پروژې روانې دي. د پنجشیر والي محمد آغا حکیم وایي اوس مهال د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې 200 پراختیايي او رغنیزې پروژې روانې دي. نوموړي ویلي چې دغه پروژو کې ویالې، سړکونه او ځینې کرنیزې پروژې هم شاملې دي. هغه زیاته کړې چې په دغه پروژو کې 8000 کسان په کار بوخت دي. په کونړ کې زر بزګرانو ته د افغانۍ سرې میاشتې له لوري 25 میلیونه افغانۍ مرسته ورکړل شوه. افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د وچکالۍ له کبله له بزګرانو سره د مرستې په پارې په کونړ ولایت کې پر زرګونه بزګرانو 25 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته ویشلې ده. دغه ادارې ویلي دا لړۍ ټولو ولسوالیو کې پیل شوې او موخه د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو پیاوړتیا او ملاتړ دی. خبرپاڼه کې راغلي چې هر بزګر ته د دغه مرستو په بهیر کې 15,000 افغانۍ نغدي مرسته ورکول کېږي. او وروستۍ خبر دا چې اماراتي او اروپایي استازو د افغانستان د وضعیت او سیمه ییز ثبات په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو ځانګړي استازی سید محمد الکاتبي د اروپایي ټولنې له استازي جیلز برتران سره په ابوظبي کې کتلې دي. دواړو لورو په دې کتنه د افغانانو وضعیت د ښه کېدو په اړه د اروپایي ټولنې او اماراتو پر ګډو هڅو او دغه راز سیمه ییز ثبات خبرې شوې دي. دا د دې مهال مهمه وروستۍ خبرونه. تر بیا که وختونه لوی الله مل شه.